رمضان د کلید رادیو قدرمنو او درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. دا د نو د رمضان اسلامي خپرونه یو ځل بیا پیل شوه. قدرمن اوریدونکو، نو په دې خپرونه کې نو مفتی صاحب هم له ما سره دی او مفتی صاحب عبید الله روداتی. مفتی صاحب ته هم ښه راغلاست وایو. جزاکم الله خیرا. درنو اوریدونکو، نو خپرونه لومړی کې د مفتی صاحب واعظ او نصیحت اورو. د مفتی صاحب نن نو موضوع د اعتکاف د روژې په مبارکه میاشت کې اعتکاف، نو د اعتکاف د فضایلو د هغې د طریقې په اړه به مفتی صاحب معلومات درکړي او تاسې هم کولی شي له د مفتی صاحب له نصیحت وروسته له موږ سره اړیکه ونیسئ او په 015 اتلس دیارلس او 0 نو تاسې هم د خپرونې په دویمه برخه کې له موږ سره اړیکه نیولی شئ او خپلې پوښتنې له مفتی صاحب نه کولی شي. نو اوس د خپرونې لومړۍ برخې ته ورځو. له مفتی صاحب نه د نن ورځې د موضوع په تړاو واعظ اورو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. منګو تاسو دا خبر روانه کړې وه چې هغه اعمال ذکر کول پکار دي چې په روژه کې دای کول مناسبي او یا داسې اعمال چې د روژهدار دپاره فایدهمند تمامیږي، د انسان په دې روژه کې پکې اجرونه ثوابونه زیاتیږي، ښایست پکې زیاتیږي. نو موږ ویلو چې انشاءالله په داسې اعمالو باندې به خبره کوو. یو عمل په دې اعمالو کې چې نن بیانېږي اعتکاف دی، چې اعتکاف یو هغه قیمتي عمل دی په اعمالو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم به انتهایی پابندي کوله. اکثره به اعتکاف ته کېناسته او یو کال 20 ورځې ناستو. نو دا هم د الله سبحانه وتعالی یو بندګي ده او ډیره مهمه بندګي ده. د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی انسان د جهنم د اور خلاصوي. د جهنم د اوره اعتکاف په لغت کې لزوم ته وایي، حبس ته وایي. نو څوک چې اعتکاف ته ناست وي، نو دا په یو ځای کې یو ځای په ځان باندې لازم کړی، یو ځای کې ځان بند کړی چې بې ځای به نه ګرځېږمه، دغه ځای کې به ناست یم. په خاص صفتونو باندې به انسان په یو ځای کې دیره کېږي، دله ویل کېږي اعتکاف. دا نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هر کال به اعتکاف کو 10 ورځې، تر دې پورې چې د اعتکاف نبی علیه السلام تر وفاته پورې کړی. هغه کال باندې کړی دی چې کوم کال باندې وفات کېده. بخاری کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې 20 ورځې اعتکاف وکړه. عامو کالونو کې به یې 10 ورځې کوه، په دې کال باندې 20 ورځې وکړه. حکمت او فایده په دې کې دا ده، کله چې انسان بوډاوالي ته نږدې کېږي، عمر ختمیږي، اخر ته رسیږي، نو باید دا نیک اعمال زیات کړي. مخکې د نوافل کول اوس نورم زیات کا، ځکه چې عمر د کمزوری شوی دی او مرګ ته ورنږدې شوی. مخکې به د تلاوتونه کول اوس نورم زیات کا، مخکې به د نور نیک اعمال کول هغه زیات کا. نو نبی صلی الله علیه وسلم هم د همدغې د وجې نه اخر کال باندې 20 شپې اعتکاف وکړه. اعتکاف کې دا فایده وي، ابن قیم رحمه الله وایي چې یو خو د بنده زړه په الله باندې راجمع شي. جمعیت القلب علی الله دا معنی چې ستا په ډه کې به یوازې د الله د بندګۍ خبرې تېرېږي را تېرېږي، ذکر اذکار، د الله په دې نعمتونو کې سوچونه کول، جنت او جهنم کې سوچ کول، د ځان په اصلاح او تربیت کې سوچ کول، د امت مسلمه په ترقۍ کې سوچ کول، ستا به دا کاري. کله چې موږ تاسو په دې کورونو کې اوسېږو، خو نور فکرونه را سره ډېري که نه، دا راواله او دا کېده او دا وخوره او دا مثلا وګټه او دا خرڅ کو، دا خبرې را سره وي. لیکن کله چې موږ په اعتکاف کې کېنو، دا ټولې مسلې ختمې شي او زموږ زړه په رب العالمین باندې راجمع شو.
دویم په اعتکاف کې دا پیدا چې انسان د فضول خبرو نه بند شي. هغه خبرې چې موږ او تاسو لپاره ضرر لري، زموږ ایمان خرابوي، زموږ اعمال کمزوري کوي، انسان د دې خبر نه په دې کې بند شي. اگر که یو دا ادب په ذهن کې کېنول پکار دی چې اعتکاف کې به بالکل ځان نه ګونګی نه جوړې، بلکې اعتکاف کې به موږ او تاسو په داسې حالت کې وخت تېرو چې دینی خبرې وکړو، ضروري خبرې وکړو، او هغه خبره چې موږ او تاسو لپاره اخلاصي نه دا خبرې به کوو، نورې به فضول خبرې نه کوو چې هسې به د خپل وخت نه خرابوو، هسې به د خپل اعتکاف کمزوری کوو نه. لیکن بالکل اعتکاف کول او ځان روجه کول د خبرو نه نشته. لکه دقسې ابوبکر صاحب یو ښځه وکتله چې هغې بالکل داسې چپوالی اختیار کړی و. ویل دا څنګه چپ ده؟ ویل دې روجه نیولې د خبرو نه. او ورته ویل چې دا کار پرېږده، دا کار خو ناروا دی، دا خو د جاهلیت والا طریقه ده. نو د جاهلیت طریقه دی چې انسان په اعتکاف کې یا په روجه کې بالکل د خبرو نه روجه شي، دا کار هم صحیح نه دی. خو لیکن اعتکاف کې به دا فایده وي چې انسان په دې کې د فضول خبرو نه، د زیاتي خبرو نه، دې نه په دې کې خلاص شي. دریم فایده په دې کې دی چې د خلکو د اختلاط نه به دې کې خلاص شي، چې خلکو سره ډېر کښېنه، ډېر پاڅېږه، خلک د خواته راځي، ته د خلکو خواته ورځي، دې نه به خلاص شي. ورسره په اعتکاف کې موږ او تاسو د ډېرو خوراکونو نه خلاصېږو، ډېرو څښاکونو نه، ډېرو خوراکونو نه، ځکه چې زموږ به مقصود په دې کې د الله بندګي، د الله په نعمتونو کې فکر کول به وي، د الله بندګي به وي. د اعتکاف د وجه نه انسان په ډېرو نیک اعمالو باندې اموخته کېږي. دا فکر غټه پیدا ده. موږ او تاسو عام انسانان په نیک اعمالو ډېر اخته نه یو، اموخته پکې نه یو، بلکې چې لږ منځ وکړو ډم تنګ شي، چې لږ تلاوت وکړو زړه م تنګ شي، لږ اذکار وکړو زړه م تنګ شي. او دا قانون دی چې انما الصبر بالتصبر، صبر حاصلېږي په زوره صبر کول باندې، ځان به صبر سره مخته کې. دا قانون دی، علما وایي کنه صبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم حاصلېږي په تعلم، چا نه به زده کې، هسې نه حاصلېږي. حلم حاصلېږي په تحلم، ځان کې به په زوره باندې دا برداشت پیدا کې، نو بیا به تا کې حلم راشي. همدقسې ځان به صبر سره مخته کې، نو ځان به په ناسته باندې مخته کې او د الله په بندګۍ به ځان مخته کې، نو انشاءالله چې د الله سره تېرېږي، تا کې به داسې یو صفت الله پیدا کړي چې بیا به د الله بندګۍ ته وخت ورکولی شي، بیا به کېناستلی شي. ورسره په دې اعتکاف کې یو غټه فایده دا ده، موږ او تاسو ټول انسانان دې کې دا صفت دی ګورئ چې په چپ نشو کېناستلی، چې یو ځای کې چپ کېنو د واره پړک چاودېږو، ړم ټک شوي، خامخا به یو څه ویو، د چا غیبت به کوو، چا پسې به خبرې کوو، د چا سپکه به کوو، د ځان صفت به کوو. دا زموږ عادت دی. که په یو ځای کې کېنو نو ډېره زموږ چاره نشته، ځکه بعضې ملګري وایي څه وکړو چې دا ونه ویل څه ویو. نو اعتکاف کې به دا فایده وشي چې موږ له پته ولګي چې ګورې موږ ته یو بل کار را په غاړه دی، هغه دا چې یا به ذکر کوو یا به چپ ناست یو. اعتکاف کې موږ د دې کار سره مخته کېږو، عادت کېږو ورسره. نو کله چې موږ تاسو اعتکاف کول غواړو، نو هغې دپاره یو څو شرطونه دي. دا خو ما څه ناسې فایدې ویلي. شرطونه په دې کې دا دي چې اول خو مشهور شرط دی، مسلمان به یې سړی، معتکف چې کله اعتکاف کوي دې کې به اسلامي. ور د کافرو، د مشرکانو، د یهودو نصاراو د هغوی اعتکافونه نه صحیح کېږي. یو انسان چې اعتکاف ته کښېني او په دې کې ایمان نه وي، نو د هغې دا نیک عمل نه دی صحیح، ځکه د ټولو نیک اعمالو دارمدار په ایمان باندې دی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، څوک چې نیک عمل کوي، نری که ښځه، خو چې دا مؤمني، ناول به موږ تاسو کې ایمانی اسلام به راکړي. دویم دا اعتکاف هغه څوک کولی شي چې دا عاقل دی، عاقله. که چېرته انسان لیونی دی، د لیوني انسان نیت نشته، د هغه اراده نه وي، او قانون دا ده چې ټول نیک اعمال دا په نیتونو باندې دي، دا په ارادو باندې دي. کله چې په انسان کې دا نیتونه نه، اراده پکې نه وي، د هغې اعتکاف نه صحیح کېږي. ورسره دریم شرط د اعتکاف دپاره دا جومات دی، مسجد. اعتکاف چې الله سبحانه وتعالی مشروع کړی دی، روا کړی دی، دا په جوماتونو کې. سورة بقره کې الله فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. الله خطاب کوي سړو ته چې تاسو به د خپل بیبیانو سره مباشرت نه کوئ،
مباشرت دا معنا جما به هم نه کوئ، د جما والا خبرې به هم نه کوئ چې تاسو په جماعتونو کې په اعتکاف کې استئ. کله چې موږ تاسو په جماعت کې اعتکاف کې یو نو نه به جماګانې کوو او نه به د جما والا خبرې کوو د خپل بیبي سره. موږ په دې خبرو باندې ګورې پابندي را باندې ولګېدله. نو ګور دلته الله فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد. دویم دا په ابو داود کې روایت دی د بیبي عایشې والا نور کتابونو هم راوړی ده چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نشته مگر په جامع جماعت کې، او الا فی مسجد جماعت. دا روایت امام بهقی رحمه الله راوړی اعتکاف نشته مگر هغه مسجد کې چې هغه د جمع والا دی. نو اعتکاف د پاره مسجد ضرور دی. تقریبا دا مسله خو نران مبارک اتفاقی ده چې عام علما وی چې اعتکاف چې زنانه چې سړی کوي نه په جماعت کې به کوي او جماعت نه غیر نه کیږي. دا مسله اختلافي ده په زنانو کې. ځینې علما وی چې په کله زنانه اعتکاف کوي نو کور کې کولی شي، او هغوی سره په دې باب کې داسې فکر وکړه چې یو دوه دلایل دي، خو لیکن هغه عقلي. یو دلیل دا دی چې وایي دې زمانه کې په جماعتونو کې اسباب برابر نه دي. اسباب نو کله چې په جماعت کې اسباب برابر نه نو مجبورن زنانه په کور کې کولی شي مجبورن. دویم دا دی چې د زنانه لپاره کور کې چې کوم مانځه والا ځای دی هغې ته مسجد ویلی کېږي، ځکه مسجد معنا دا د مانځه او د سجدې کولو ځای، د مانځه والا ځای د معنا لغوي ده موضع السجود. نو فلهذا د ښځې دپاره د کور کې د مانځه والا ځای هغه په حکم د مسجد کې دی، هغې کې د اعتکاف وکړي. لیکن دا دواړه خبرې ګورې عقلي خبرې دي. په دې دواړو خبرو باندې داسې دوی سره شرعي کوم دلیل نشته. دویم قول د علماو دا دی چې اعتکاف به زنانه هم په جماعت کې کوي او زنانه به هم اعتکاف په کور کې نه کوي او کور کې ثابت هم نه دی. دا هغه وجه موږ تاسو ویله چې الله تعالی فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. دا خطاب ټولو ته دی، نران دي که ښځه، ټول دپاره دا خطاب دی. دویمه دا نبی علیه السلام فرمایلی دی لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. دا حدیث موقوف دی بمنزله المرفوعه، ځکه بیبي عایشه د حدیث په اول کې وایي السنة فی المعتکف، او کله چې صحابي سنت ټکه یاد کی مراد تینا سنت د نبی صلی الله علیه وسلم وی. درېمه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به زنانو چې اعتکاف کو جماعت کې به کو، کله په کور کې اعتکاف نه دی کړی، همیشه د پاره په جماعتونو کې اعتکاف کړی. څلورمه دا ده چې د عبدالله بن عباس صاحب نه نقل دی، هغه وی وان ابغض الامور الى الله الاعتكاف في المساجد التي في الدور. یا بل روایت معلومیږي ان ابغض الامور الى الله البدع. دا الله په کارونو کې بدعات سخت به راځي، او بیا وایي چې په دې بدعاتو کې دا دی چې اعتکاف کول په هغه جماعتونو کې چې کورونو کې جوړ دي. په کور کې چې کوم شخصي چوتره ده یا شخصي کوټه ده او دې کې خلک منځونه کوي، په دې کې اعتکاف کول دا بدعت دی. نو فلهذا په کور کې بدعات اعتکافونه د زنانو نه کیږي. او موږ ویل د نبی علیه السلام په زمانه کې به عام زنانو اعتکافونه کول په جماعتونو کې. بیبي عایشې به جماعت کې کو، بیبي زینبې جماعت کې کو، ام سلمې جماعت کې کو. تر دې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف دپاره خیمه وهله په جماعت کې، امر وکړه چې ما ته خیمه ووهئ. بیبي عایشې ویل زه به م ووهمه، ویل ته م ووهه. بیبي زینبه ویل زه به م ووهمه، ویل ته م ووهه. غالبا ام سلمه ویل زه به م ووهمه، ویل ته م ووهه. نو تقریبا جماعت کې ډېرې خیمې شوې، او د نبی علیه السلام بیبیانې چې وي نو په دې خبرو کې سیالي کوله، د بنتوب سیالي وه. نبی علیه السلام راغی په غوسه شو، وایي تاسو په دې کې د نیکۍ اراده کړې ده، یعنې تاسو په دې بنتوب کې نیکي لټوئ، دا خو بنتوب دی چې تم سیالي کوي د هغې سره، هغه سیالي کوي تا سره. نبی یې منې کړې. نو ګوره اول نه اجازه ورکوه چې تم په جماعت کې خیمه ووهه، بل چې تم ووهه، لیکن هله یې منې کړې چې د هغوی سره منځ کې سیالي وه د بنتوب، هغه اخلاص د منځه اوسي دې سره، بنتوب په دې منځ کې راځي، نو هغه به یې منې کړلې. حدیث ته معلومیږي د نبی علیه السلام په زمانه کې به چې کله زنانه اعتکاف کو، اعتکاف په جماعتونو کې کو، تر دې چې زنانه به ناروغه وه، مستحاضه به وه. مستحاضه هغه مریض ته وایي چې حیض هم پې نه دی، نفاس هم پې نه دی، یو بل مرض دی چې د هغې د مرض د وجې نه زنانه مونځ کولی شي، روژه نیولی شي، اعتکاف کولی شي، قرآن ته لاس وړلی شي، جماع ورسره جایز ده، خاوند سره نزدېکت کولی شي. نو که یو زنانه به مستحاضه وه، ځان لاندې به یې داسې یو غټه کاسه یا داسې ټاټکۍ غوندې کېښوده چې دا ځای ناودی نه شي، لیکن اعتکاف به یې کوو. نو معلومیږي دا چې اعتکاف دا په جماعتونو کې دی، زنانه به هم جماعت کې کوي لکه څنګه چې ناران په جماعت کې کوي. که څوک دا و چې جماعت کې دې زمانه کې اسباب برابر نه دي،
نو جواب دا دی چې جماعت کې اسباب برابر نه دي بس کلار د اعتکاف نه کوي. کور کې د بل نیک عمل وکړي کنه، ځکه چې اعتکاف را باندې فرض نه دی. کله چې اعتکاف فرض نه دی اسباب که برابر خو ډېره ښه ده، که اسباب برابر نه وو نو کلار دی په کور کې بل نیک عمل دی وکړي. خو لیکن اوس هغه اعتکاف راغستل او کور ته نقل کول نو دې باره کې کوم دلیل نشته. د هغې مثال خو زه دا وایم ډېره چې د دې مثال به لکه عمره. دې زمانې کې مثلا موږ تاسو عمرې ته ځو نو که څوک دا و چې د عمره کې هم داسې دي چې فتنې دي اوس نن سبا. ولې ځکه چې دا به زنانه وړي هلته کمپیوټر ته عکسونه به ور وباسي، بیا به چې دی تالاشیانې به وي او خلک به یې ګوري راګوري، هلته خلکو سره لګېږي رالګېږي. دا خو ډېرې فتنې شوې. راځه کور کې به عمره شروع کړو. په خپل کور کې عمره کوئ، په خپل کلي کې کوو، نو دا خو یې نشي کولی. عمرې دپاره بیت الله دی. همدقسې که په جومات کې اسباب برابر نه وو نو اعتکاف په کور کې نشي کولی. کلاره کور کې منځونه کوه، کلاره تلاوتونه دې وکړي، د خپل خاوند خدمت دې وکړي. دویمه دا چې دوی دا خبره کوي چې اعتکاف د جومات ویل کېږي مسجد معنا څه د مانځه والا ځای. که داسې شي نو مانځه والا ځای خو بیا پټي ته مې ویل کېږي، خوړه ته مې ویل کېږي، حجرې او دیرې ته مې ویل کېږي. او په اتفاق د علماو باندې په دې کې دلته دا معنا مراد نه ده، بلکې دا کم ته چې اصطلاحي جومات وایي اعتکاف په دې جومات کې کولی شي او دې جومات کې ضرور دی. د دې نه غیر نور جوماتونو کې اعتکاف دې نه غیر په بارو ځایونو کې اعتکافونه نه کېږي. نو بل شرط د اعتکاف دپاره چې دی دا جوماتونه دي چې اعتکاف به په جومات کې کولی شي. جومات کې څلورم شرط د اعتکاف دپاره راجحه ده چې دا روژه ده. اعتکاف به هله کولی شي چې انسان ورسره روژه ونیسي. که چېرته انسان په جومات کې اعتکاف کوي لیکن روژه نه دی، د اعتکاف صحیح نه دی، بلکې حدیث کې راغلی دی لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نشته مګر په روژې باندې. اعتکاف د رمضان نه بعد هم کېدی شي، ټول کال کې ته کولی شي. اگر که رمضان کې لږ کلک سنت دی او نور غونډ کال کې کولی شي. یو ځل نبي علیه السلام په شوال کې وکړ. لیکن که څوک په نور وختونو کې کوي هم اعتکاف به کوي په روژه باندې، روژه به ورسره نیسي. د دې نه خوا کې یو بله مسله معلومه شوله، هغه دا چې اعتکاف به کم از کم یو شواروزي، دې نه به کم نه وي، یا به کم از کم یو ورځي یا به کم از کم یو شپه ورځي. خو ورځ په دې کې ضرور ده. د هغه وجه دا ده چې اعتکاف سره خوا کې روژه ضرور ده او روژه خو د ورځې نیولی کېږي. نو فلهذا کم از کم اعتکاف شرعي به یو ورځي، نو د ورځې نه به کمیږي نه. عمر فاروق صاحب نه نقل دی وایي چې نبي علیه السلام ته هغې فرمایلو چې ما په جاهلیت کې نظر منلی دی چې زه به یو شپه اعتکاف کوم. نبي علیه السلام هغې ته ویلو چې ته په خپل اعتکاف باندې پوره والی وکړه خپل نظر باندې. هغه روایت نه خو ګوره معلومیږي چې یو شپه هم جایز دی، لیکن جواب دا چې اصل کې هغه روایت کې ځینو راویانو اختصار کړی دی. ځینې راویان یو شپه ذکر کوي، ځینې یو ورځ ذکر کوي، ځینې شپه او ورځ دواړه ذکر کوي. اصل کې روایت کې دواړه راغلي دي، خو بعض راویانو په دې کې اختصار کړی دی، اصل کې یو شپه او یو ورځ ده. نو فلهذا په اعتکاف کې یو خو ورځ ضرور ده، دویم ورسره په دې کې روژه ضرور ده. انشاءالله د اعتکاف باقي مسایل به په دویم بحث او دویم درس کې وي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ، نو تاسو د مفتي صاحب نه د اعتکاف په اړه د اعتکاف فضایل او د هغې د نیولو طریقه او ځای په اړه معلومات واورېدل. نو په دې هیله چې ډیر څه مو ترلاسه کړي او هغه پوښتنې چې بیا هم له تاسو سره دي نو له مفتي صاحب نه یې کولی شئ. همدا شیبه له موږ سره اړیکه ونیسئ په 0-940-18-14 او 0-915-15. نو که د اعتکاف په اړه بیا کومه بله پوښتنه لرئ نو له مفتي صاحب نه همدا شیبه کولی شئ. اړیکه لرو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته مولوي صاحب سلام. ډیره زیاته مننه. سلامونه ته د وعلیکم السلام. او ستا نوم له کوم ځای نه؟ خالد خبر کوم، ننګرهار ښار. خالد خانه ستا پوښتنه اورو. مولوي صاحب محترم څخه د ما دا پوښتنه ده مولوي صاحب محترم چې مثلا انسان نه کنټرول ونیسي، هغه هم بسترګي خپلې زنانه سره وکړي، نو هغې نه بعد چې دا غسل وکړي، هغه مثلا جواب چایم وکړي، هغه غسل فرایض وکړي، غسل وکړي، نو بیا هغه سلیخواله احساس کېږي په بدن باندې که نه؟ نو دې سره تا غسل شوی ده یا نه؟ بلکل بله پوښتنه خو نه لري. نه مطلب مولوي صاحب دغه پوښتنې ما ته جواب کړي، بس
چې دغه سره انسان غسل کیږي کنه. بالکل ډیره مننه. او غسل چې فرض مو کې استنجا مو کې تجواب چې مو کې بیا غسل وکي بیا په بدن باندې لګ لګ خواله احساسي دي سره غسل کیږي د انسان کنه. بالکل تاسو راډیو ووري مفتي صاحب تاسو پوښتنه جواب کړئ. ډیره مننه خالد ورور. بالکل نو قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ له مفتي صاحب نه پوښتنه وکړئ او کوم پوښتنه چې تاسو لرئ اړیکه لرو اړیکه پرې شو. مفتي صاحب یو پوښتنه زما د هم لزان سره یاداش کړي نو دا به هم که وخت پیدا شون دا هم را جواب کړي. اعتکاف په اړه غږیدلو نو شرط خدا و چې اعتکاف کې باید مسجد غوړه شي او د هغې سره سره که خبرې باندې هم نو ټول ګونګی کوي به نه ځان یا د خبر روژه به نه نیسي نو اړینې خبرې به کېږي پکې. نو ډېر کله ما لیدلي چې یو څوک اعتکاف کې جومات کې ناستي تراو ته چې خلک ځي بیا له هغه وروسته دا به تراو کې هغه سره ناستي یو ساعت مرکه کوي. نو دا په اعتکاف باندې کوم منفي اثر لري؟ اعتکاف د ده څنګه ده؟ او ښځینه ته ما ډېر لیدلي چې په کورونو کې ناستې دي اعتکاف کوي. نو اوس وخت کې به حساب شرایط هم نه دي برابر او تا وویلې چې باید می کوئ فرض خو نه ده نو سنت طریقه ده چې شرایط نه دي برابر نو لازمه نه ده کورونو نو هغه څوک چې کوي نو د هغې اعتکاف بیا څنګه ده؟ او یو پوښتنه د موضوع وراخوا ده د سوالات و تسبیح په تړاو چې یو ورور کړی و چې سوالات و تسبیح طریقه او کوم وخت بهتره ده باید وکړلی شي او نو د سوالات و تسبیح فضایل څه دي په لنډو ټکو. نو دا پوښتنې هم له ځانه سره یاداشت کوو. ستا په خبرو کې پوښتنې هم ډېر شي. نو مفتي صاحب مهرباني یو پوښتنه دا وه چې تا ویلې 10 ورځې باید مسلسل اعتکاف د روژې مبارکه میاشت کې نو که له روژې پرته بله میاشت کې هم کولی شي نو شرط پکې دا ده چې ورځ یا شپه پکې نو روژې پرته که یوه ورځ سړی اعتکاف وکړي هم د دې او هغې اعتکاف ترمنځ فرق څه دی یا سره یو شان ده؟ نو دلته خو 10 ورځې دلته یوه ورځ تا ویلي یا هم کولی شي. نو دا پوښتنې وي مفتي صاحب. نو لومړی د خالد ورور پوښتنې ځواب اورو بیا نو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو ورور پوښتنه وکړله کله چې انسان د خپل اهل سره نزدېکت وکړي جماع ورسره وکړي هغې نه بعد بیا غسل وکړي کله کله داسې چې د غسل نه بعد او بیا منځ مو کې هسې په دې بدن کې بعضې تریخوالی وغیره یعنې په بدن کې څه محسوسوي نور لکه د بدن نه چې شی وځي یا بدن کې بعضې حرکات محسوسوي آیا دې باندې غسل خرابېږي که نه خرابېږي؟ نو جواب دا دی که کله چې انسان د جنابت نه غسل وکړه په صحیح طریقې باندې او د غسل طریقه دا ده چې اول به انسان استنجا کوي بیا به انسان داسې اودس کوي لکه څنګه چې مانځه دپاره یې کوي مکمل بیا به د هغې نه بعد په سر باندې درې وارې اوبه راواړئ تر دې چې د اختان به ښه لامده کړي چې ماړه شي په اوبو باندې بیا به د هغې نه بعد په ټول بدن باندې یو وار اوبه راړئ دا یو وار اوبه راړول دا سنت طریقه ده که د چا بدن ضرورت لره 2 او 3 زیات پې اچولی شي خو کم از کم یو کرت دا غسل وشو. که چېرته د غسل نه بعد د انسان د بدن نه څه ووتل یا په ځان کې احساسات نور محسوس کول دې باندې انسان باندې غسل نه اوړي که د بدن نه چې شی ووت او دس پې سره ماتي نور په غسل باندې کوم اثر نه پرېوځي او غسل دوباره واپس کول تر دې که د انسان د بدن نه مني بیا ووتله دغه دوباره وتل د مني چې دي نو دا دوباره غسل نه پیدا کوي. دغه وجه دا ده اصل کې د همغه مخکینۍ مني ده چې د شهوت د وجې نه رابېځای شوې ده خو کله کله دا په رګونو کې پاتې په دې لاره کې ځکه دا خو رګونه دي د مني چې کوم هغه مقر او د اوسېدلو ځای دی نو هغې نه کله کله راوځي لږه لږه په لار کې راپاتې شي او سره راخارج شي دا بیا وروسته په کلار باندې راوځي نو په دې دوباره راوتلو باندې یا لږ د راوتلو باندې بیا غسل نه لازمیږي هماغه یو غسل دی په دې باندې او صرف د انسان اودس په دې باندې ماتېږي او اودس ته به یې تازه کړي. بله پوښتنه دا وه چې وایي بعضې خلک اعتکاف ته کښېني نو کله کله بعضې ملګري چې راشي ته راوته د اعتکاف ور هغې سره خبرې کوي ګپ ورسره لګوي او ډېرې خبرې ورسره کوي نو دا کار څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې په اعتکاف کې به معتکف څه کارونه کوي نو هغه به نیک اعمال کوي. نیک اعمال مثلا روژه ده موږ تاسو ویلي تلاوت دی ذکر دی منځونه دي او تفکر تدبر دی د الله په دې نظام کې کله کله سوچ کول پکار دي. خبرې کول جایز دي د ضرورت په اندازه باندې
کله چې انسان اعتکاف ته ناست دی بیا نور خبرې کوي نه په دې باندې کېدای شي هغه د خپل اعتکاف اجر او ثواب کم کړي. ځکه اعتکاف دې ته ویل کېږي چې ته به ځان د فضول خبرو د فضول مجالسو د ګپونو نه به ځان بندې. دا چې ته بالکل په خبرو کې پابندي نه راولې مغسې ګډېږي او مغسې ګپ شپ او مغسې خنداګانې دې سره د انسان اعتکاف اجر او ثواب را خرابېږي. اگر که انسان داسې دی چې اعتکاف کې ډېرې زیاتې خبرې وکړي انشاءالله اعتکاف بیا مات نه دی. ځکه چې اعتکاف ماتېږي په دې چې انسان جماعت نه بهر وځي یا بعد نور شیان به انشاءالله ذکر شي په هغې باندې ماتېږي. خو په ډېرو خبرو کولو باندې د انسان اجر او ثواب او دې سره کمیږي. د اعتکاف چې کومې فایدې دي هغه د منځه ځي. بله خبره دا وه چې بله پوښتنه چې د دې زمانه کې اعتکاف د زنانو په کور کې تاسو ویل چې دا نشته دی نو کومې زنانې کوي د هغې به څه حکم وي؟ نو جواب خو دا دی چې ګوره موږ تاسو اول قانون بیان کړو چې قانون دا دی الله تعالی فرمایلی دی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. جماعتونه پکې ذکر کړي. نبی علیه السلام فرمایي لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت او فی مسجد جامع. اعتکاف نشته مگر په جماعت کې. د نبی علیه السلام په دور کې به زنانو ازواج مطهرات یا صحابیات هغوی به اعتکاف په جماعت کې کوو. چېرته په کور کې ثابت نه دی. یو زنانه داسې وه چې هغه چا په دې مسله باندې غلطه پوهه کړې وه چې ته ستا اعتکاف کور کې هم کېږي کېدای شي هغې ته الله اجر ورکړي ځکه هغه نه پوهېږي. خو کله چې موږ تاسو په دې مسله باندې پوه شولو باید موږ په د خپل زنانه په دې باندې پوه کړو چې کور کې اعتکاف نشته او صحابه کرامو دې کار ته بدعت ویلی دی. عبدالله بن عباس وایي چې په دې کارونو کې چې د الله بدې راځي د بدعات بدې راځي او په بدعاتو کې یو بدعت دا دی چې هغې ځایونو کې اعتکاف کول چې جماعت کورونو کې جوړ شوي دي. کور کې د چا د جماعت په نوم باندې یو چوتره یو کوټه وغیره جوړه ده او بیا په دې کې اعتکاف کوي نو دا وی بدعت دی او دا سخت د نبی علیه السلام د الله تعالی دا کارونه بدې راتلل. نه فلحاظ هغه زنانه چې کورونو کې اعتکاف کوي اعتکاف یې نه کېږي که یو زنانه چې په دې مسله پوهه نه وه یا چا غلطه پوهه کړې وه انشاءالله د هغې اجر او ثواب کېږي. لیکن زموږ او ستاسو مسؤلیت دا دی چې چا ته مسله ورانه یاده وه هغه به اصلاح کوو. په دې باندې به ګوره موږ چپ نه پاتې کېږو. زموږ دا مسؤلیت دی چې کله موږ او تاسو وګورو چې زموږ ورور زموږ خور یا مسله زده کړې لیکن غلطه زده کړې ده او زموږ صحیح یاده ده موږ به هغې ته صحیح ښیو. نو کوم ورونه کومې خویندې چې هغوی اعتکاف ته کښېني لیکن دغه طریقه باندې نو او پوه نه دي په دې مسله باندې باید موږ او تاسو هغه اصلاح کړو د هغه تربیت وکړو چې آینده کې به دا کار نه کوې. بله پوښتنه دا وه چې د سوره تسبیح طریقه د تسبیح مونځ کومه سې کېږي او کله کېږي او فایده پکې څه ده؟ فایده خو پکې دا د نبي علیه السلام یو ځل خپل تره ویلو یا عباس یا زما تره تا له زه یو شی ښیمه یو لس خویونه دله ښیمه یو عطیه دله در کومه کله چې تا وکړه الله به ستا مخکیني او وروستني غټ او واړه پټ او ښکاره ګناهونه ماف کړي. دا فایده ده. الله به ستا ټول ګناهونه ماف کړي. دا فایده شوله. او ولوی که ستا وس کېږي نو روزانه یو ځل کوه که نه بیا په هفته کې یو ځل یې کوه که نه میاشت کې یو ځل یې کوه که نه په کال کې یو ځل یې وکړه که نه په عمر کې یو ځل خو یې وکړه. اگر که دې روایت کې لږ کلام شته لږ ضعف پکې دی دقسې روایتونه نور هم شته دی انشاءالله. نو دا خو هغه فایده ده دا پکې هغه خیر دی. طریقه به یې نو دې روایت کې چې دا کوم مخکې و دا روایت په مشکات کې راغلی دی یو کیفیت پکې ذکر دی هغه دا دی 4 رکعته مونځ به کولی شي. په اول رکعت کې چې کله انسان سبحانک اللهم ووایي نو 15 کرت باید ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به برابر کې 15 کرت. بیا به د هغې نه بعد د قرت نه بعد چې کله رکوع ته ځي دې وخت کې به 10 کرت ووایي نو 15 شو. بیا په رکوع کې 10 نو 15 د رکوع نه بعد چې قومه ولا وایي چې ودرېږي انسان په دې کې 10 نو 15 بیا په اوله سجده کې 10 نو 15 بیا په د سجدو منځ کې 10 نو 15 بیا دویمه کې 10 نو 15 هر رکعت کې 15 شو. چې کله بیا دویم رکعت ته خیږي نو ښه طریقه دا ده چې دې ځای کې انسان کینی کله چې په دې ځای کې کېناسته دې ویل کېږي جلسه استراحت په دې کې به 15 کرت ووایي نو بیا به چې کله بله قرت شروع کړو نو بیا دې نه وایي کله چې قرت خلاص شو نو بیا دې 10 کرت وایي همغسې 10 په رکوع کې 10 په قومه کې 10 په اوله سجده کې 10 بیا سجدو منځ کې 10 بیا په دویمه کې نو په هر رکعت کې 15 برابرېږي مجموعه ټول برابرېږي 300 څلور رکعته نفل لمونځ دی نور پکې خاص تلاوت نشته چې د فلانې صورت بس چې کوم ځای پکې تلاوت کړه
لکه څنګه چې عام نوافل دي. او وخت باره کې یو روایت کې راغلی دی د زوال نه بعد یعنې غرمې نه بعد، لیکن هغه روایت کمزوری دی. راجح دې باب کې دا چې کله دې وکړه د شپې او د ورځې مکروه وختونو کې مه کوه، نور د چې کله کول نو انشاءالله کولی شي. بله پوښتنه دا وه چې اعتکاف خو په روژه کې هم دی 10 ورځې، او اعتکاف وایي په بوزه کې هم تاسې وایي چې بوزه کې هم کېږي، د رمضان نه غیر هم کېږي، او بیا دې وویل چې یو ورځ هم کېږي اعتکاف، نو دواړو کې څه فرق دی؟ نو جواب دا دی موږ تاسې ویلې چې په عام کال کې اعتکاف کېدلی شي، لیکن په رمضان کې دا لږ مؤکد عمل دی، هلته پکې فایدې ډېرې دي، ځکه چې ګوره یو فایده د هغې زمانې ده. رمضان خپله یو قیمتي دور دی، قیمتي زمانه ده، نو په دې کې هر نیک عمل قیمتي دی. ورسره په رمضان کې 10 ورځې دی، او په بوزه کې چا مثلا کې یو ورځ کوي د یو ورځ اجر دی. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د 10 رکعاته نفل څومره اجر دی، او د یو رکعت څومره دی، د دغه 2 رکعاتو څومره دی، نو طبعا د 2 رکعاتو کم دی، ځکه چې نیک عمل دې ډېرېږي اجر ډېرېږي، چې نیک عمل دې راکمیږي نو اجر دې راکمیږي. همدقسې که انسان 10 ورځې اعتکاف کوي لکه په رمضان کې به دا کار وي، سنت طریقه به دی، نو د هغې چې د بیل اجر دی. خو که انسان یو ورځ اعتکاف کوي په بوزه کې د هغې به بیل اجر وي. ډېره مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق د جلال آباد ښار نه. فاروق ورور له جلال آباد ښار نه ستړی مه شې او ستا پوښتنه ورو. مننه ژوندی اوسې. ورور جانه پوښتنه خو مې دا ده چې کله څوک ماسپښین کې ویده شي که نه او لمونځ ونه کړي، هغه لمونځ بیا 2 بجې کولی شي که نه د ماسپښین لمونځ؟ بلکل. بله پوښتنه خو نه لري؟ نه، کور ودان خوشحاله. ډېره مننه. راډیو واورو، مفتي صاحب ستا پوښتنه ځواب کړي. نو درنو اوریدونکو، تاسې کولی شئ همدا شیبه له موږ سره په 0:15 940 18 14 او 0:15 15 په دواړو شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ، او هغه پوښتنې چې له تاسو سره دي نو هغه له مفتي صاحب نه وکړئ او مفتي صاحب تاسو ته ځواب کړي. مفتي صاحب د تراویحو بحث خو مو یو ورځ کړی و، خو خیر هغه یو پوښتنه وکړله چې هغه 10 رکعاتو 8 رکعاتو 12 او 20 رکعاتو په تړاو اړیکه راخلو. یا به زه پوښتنه وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی بخیر. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. څوک له کوم ځای نه؟ ضرورله رحمي دا چنو سوال چلګزي بابا څخه. رحیمي صاحب پوښتنه دی اورو. پوښتنه مې دا ورور جانه د مولوي صاحب چې غټ یا سامسنګ ګلاکسي موبایل چې در سره وي په هغې کې قرآن کریم وي، آیا ته تشناب ته بیتلی شي که نه؟ بلکل. بله پوښتنه خو نه لري؟ نه مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. بلکل. نو قدرمن اوریدونکو، تاسې کولی شئ اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې له مفتي صاحب نه وکړئ. نو زما پوښتنه په دې ډول مفتي صاحب چې 8 رکعاتو په تړاو یو چیرته د هلکانو ترمنځ بحث یو چاته پوښتنه وکړي چې کوم حدیث یا دلیل لري چې 8 رکعاته مونځ شوی، نو په دې تړاو ما ستا نظر اورېده چې دغه آیات یا حدیث په دې تړاو اړیکه لرو. السلام علیکم. بلې السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مه شي. ډېره مننه. پوښتنه مې کوله مفتي صاحب نه. مهرباني. هسې پوښتنه ده چې سړی د خپل شهوت علاج هغه نه پوره کړي که نه، دې باندې روژه ماتېږي که نه؟ بله پوښتنه خو نه لري؟ نه بله پوښتنه نشته. ډېره مننه. ستاسې نوم خو مو ونه ویلې؟ مننه. اوس ورور نوم هم ونه ویلی او په منډه و. نو مفتي صاحب د هغه د قرآن کریم تلاوت په اړه چې په موبایل کې څوک کوي هغه یو پوښتنه و. بله پوښتنه له ما سره دا وه چې کله چا سره او تلاوت کوي او له هغې ټیم کې له ځان نه لږ ښکته کړي، خو زموږ قرآن عظیم شان طبعا له ځانه پورته ځای کېږي، لږ یې ښکته ځای کې سړی کېږي، بیا نو دلته خو به سړی نه ګناهګاره کېږي ځکه موبایل کې یې ښیي. نو طبعا مهرباني په دې تړاو دا پوښتنې مهرباني مفتي صاحب ستاسې ځواب وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا فاروق ورور پوښتنه دا وه چې وایي کله څوک ماخوستن کې د ماخوستن د منځه نه وده پاتې شي او بیا د شپې راپاسېږي او دغه لمونځ د شپې 2:30 بجې کوي، نو دغه لمونځ کېږي او که نه؟ دلته موږ تاسو 2 خبرې وکړو. اوله خبره موږ د هغه چا باره کې کوو چې هغه د منځه نه سهون وده پاتې شوی دی. کله کله انسان داسې خوب پې غلبه وکړي غیر اختیاري وده شو، نو دې باره کې خدا قانون نبي علیه السلام ویلی دی من نام عن صلات او نسیها
څوک چې د مانځه نه وده پاتې شو یا ترې نه مونځ هېر شو کله چې راویښ شي هماغه وخت کې دې وکړي. یو انسان دی د ماخوستن کې ترې مونځ هېر شو یا وده پاتې شو سهونه، نو کله چې د شپې راویښ شو همدغه وخت یې دومره اجر کېږي لکه څنګه چې اول ماخوستن کې کېده. هېڅ تغییر په دې کې نه دی راغلی، همدغه وخت یې ځکه انسان وده پاتې شوی دی. دویم صورت دا دی یو انسان دی قصدن ځان وده کو چې زه وروسته به یې وکړم، زه 1 غنټه بعد 2 غنټې بعد 100 غنټې بعد کومه، نو دا کار څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې د ماخوستن د مانځه لپاره 3 وختونه دي. د ماخوستن مونځ په اول د شپې په اول 3 وخت کې دا بهتر مونځ دی. ثلث الليل الاول په دې کې ماخوستن مونځ کول دا بهتر دي. نبی علیه السلام د ماخوستن مانځه کې یو ځل په دغه وخت کې راووته، صحابه کرامو ته وایي دا یو وخت دی خو که د امت ته سختېدلی نه، نو دی کې مونځ بهتر دی. ماخوستن نیمې شپې پورې مونځ د ماخوستن جایز دی بلا کراهته. د نیمې شپې نه اخوا تر پشنمې او سهاره پورې وروسته کول جایز دي، خو لیکن بیا مکروه عمل دی. نو اخوا تر وروسته کول بیا جایز عمل دی، خو لیکن مکروه دی. اړیکه لرو مفتي صاحب یو نور ځوابونه واورو. السلام علیکم. بلې السلام علیکم. هلو زما غږ اورئ؟ اړیکه کې ستونزه ده او نه پوهېږو چې مهرباني مفتي صاحب. بل پوښتنه کړې وه چې چا سره غټ موبایل دی او په دې کې تلاوت کوي، آیا دا په دې کې دا کوم قرآن دی لیکلی دې سره تشنات به تللی شي که نه شي تللی دې قرآن سره؟ نو انشاءالله دا موبایل په حکم د قرآن او د مصحف کې نه دی. د هغه وجه دا ده چې مصحف که موږ او تاسو بند کوم په دې کې دا قرآن لیکلی دی. د موبایل حیثیت دا ده چې کله موږ او تاسو ګلو کړو موبایل کې اسم نه وي، موبایل والا وایي که نه موبایل اسم نه پېژني ما سوا د هغه ټکي ټکي نه، په دې کې نور اسم نه موبایل کې، نه موبایل کې ټکي مکې نه پاتې کېږي، نه پکې الف او با لیکلی شوي چې کله موږ ګل کړو په دې کې اسم نه وي، چې کله موږ او تاسو ولګو په دې به داسې مثال وي که زه اوس خبره شروع کوم یو ګوره خبرې مې خولې کې دي، که دا خبرې بندې کړم د خولې کې زما ټکي لیکلی نه دی. نو همدقسې موبایل هم دی، کله چې موږ دا موبایل ګل کړو نو په دې کې بیا الفاظ لیکلي نه دي، انشاءالله د هغې سره تشناب ته تللی شي. دې سره خوا کې ستا پوښتنه مو هغه ده چې دا موبایل لاندې کې بیا څوک دي او تلاوت پکې کوي، نو کله چې په دې کې تا تلاوت کوو هلته خو الفاظ در ښکاره کېږي، نو ښه ده چې لږ جګ ځای باندې کړي ځکه ټکي اوس ښکاري په دې وخت کې، خو بیا هم که چا لاندې کېښوده دا کار به هم جایز وي انشاءالله. بالکل اړیکه لرو. السلام علیکم. بلې زما غږ اورئ؟ هلو اړیکه که بیا هم ستونزه وه. بالکل مفتي صاحب بله پوښتنه. بله پوښتنه دا وه چې آیا 8 رکعته تراوي وایي بعض ځای کې بعضې ملګرو یادولې چې آیا په دې باندې څه دلیل شته او که نه شته؟ نو موږ او تاسو باید په دې باندې اول خپل ذهن خلاص کړو چې په رمضان کې تراویح کول دا یو نفلي عمل دی، په دې کې اجر او ثواب زیات دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي من قام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې رمضان کې منځونه کول د ایمان د وجه نه او د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه، دې ته مخکیني ګناهونه معاف شي. دا یو نفلي عمل دی، کولو کې ډېر خیر دی چې چا 100 رکعته کول کولی شي، چا 8 رکعته کول، چا 20 رکعته کول، چا زیات کم کول. نو چا سره په دې باب کې لانجې دعوې یا بد اخلاقي یا چاته سپک نظر یو د بل توهین دا په کار نه دی. صرف دومره خبره زه کوم چې آیا د 8 رکعته چې کوي دلیل شته که نه، لکه څنګه چې ستا پوښتنه وه. نو جواب دا دی چې د 8 رکعتو ښه قوي او ښه دلیل دی ډېر. اول دلیل دا دی بخاري کې دا روایت دی، ابو سلمه په نوم باندې یو صحابي دی چې هغې د بیبي عایشې نه پوښتنه وکړه، ولوی چې کیف کان صلاة رسول الله فی رمضان، د نبی علیه السلام مونځ په رمضان کې څنګه و؟ هغه ولوی چې نبی علیه السلام په رمضان او بغیر رمضان په ټولو وختونو کې به 11 رکعاتو نه زیادت نه کو، 11 رکعاته به یې کولې نه غالبا، 4 رکعاته به یې وکړل. کان یصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ته د هغې د ښایست او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه. بیا ورته وایي چې بیا به یې 4 رکعاته کول، ته د هغې د ښایست او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه، بیا به 3 رکعاته وتر وکړه. نو ګوره نبي صلی الله علیه وسلم 8 رکعاته تراویح کړي دي، ځکه رمضان کې چې کوم مونځ دی هغې ته تراویح ویلی کېږي، او 3 رکعاته یې وتر کړي دي. لیکن دا خبره مخکې نه باید موږ په ذهن کې واچوو چې تراویح ویل د نبي علیه السلام نه ثابت نه دي، صحابه کرامو هم ثابت نه دي، دا نوم ورته مخکینو علماو ایښی دی، ځکه چې ترویحي نه اخیستلی شوی د راحت ته ویلې کېږي، په دې منځ کې خلک لږه دمه کوي، ځکه دغه نوم ورته ایښی دی. که چا دغه نوم نه وي دا نوم که ضرور نه دی، خو دا مونځ د نبي علیه السلام نه ثابت دی. دویم دلیل په دې باب کې حدیث د جابر بن عبدالله صاحب دی چې نبی علیه السلام موږ له تراویح راکړې 8 رکعاته. دریم دلیل حدیث د ابی بن کعب صاحب دی
چې ما کور کې تراوی ورکړې اته رکعاته. څلورم دا دی چې عمر فاروق صاحب امر کړی ابی بن کعب او تمیم داري صاحب ته چې د خلکو ته امامتي تاسو ورکوي. اته رکعاته مونځ به خلکو ته کوي امامتي باندې. نو دلایل د اتو رکعاتو شته دی د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو نه. اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څوک لکم زه نه مولوي صاحب دا پښتنه لرم کنه چې دا صلات تکبیر لموږ په دې خاطر د بدن سره ورکول په جایز لري او کنه چې نور کسان ته هم د شي آیا دا رواج او کنه او دا پښتنه نه دا چې دا سرسایه ورکول په کوم وخت کې غوړه بهتر جایز د اختر د لمانځنه مخکې او کدا اختر د ساعت چې اختر ما فتن ورکول شي کوم وخت کې غوړه ده ډیره زیاته مننه. بالکل مننه. ته هم خوشاله اوسې. نو قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او له مفتي صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ. اړیکه لرو دام راخلو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مش خبرونه ته خیر سرورات او مفتي صاحب ته دواړو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام. تاسو نوم ولکم زه نه زموږ نوم جاوید د چمتلې څخه. جاوید له چمتلې نه ستړی مش یو ستا پوښتنه ورو. پوښتنه دا ده چې دغه د پیشنمي کې اذان وشي که نه او دې سره بیا سړی مونځ وکړي. اوس مثال 3 بجې اذان کېږي او په ماسات کې مونځ وکړي. دا مونځ کې سهار مونځ دا مونځ کېږي او که نه او وخت څه وخت داخلېږي. او بالکل. او بله پوښتنه خو نه لري. او بله پوښتنه دا ده چې بیا دا مفتي صاحبان ټول مولوي صاحبان د ترهګرو په خلاف باندې فتوې ورکړي چې دا ځانمرګي ناره دغه غوښتنه ده چې دا ټول مفتي صاحبان او تحریک دي نه لکه مولوي صاحب چې څنګه شهید شو خدای باندې ورته شهیدان شو. بالکل ډیره مننه جاوید وروره. خوشاله اوسئ. مفتي صاحب نو دا پوښتنې ځواب و چې د خپرونې وخت هم بله پوښتنه دا وه چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې که څوک د خپل ځان نه شهوت په لاس باندې پوره کوي ایا دې باندې روژه ماتېږي او که نه. دې کې د دې عمل دوه جهتونه دي. یو جهت یې د ګناه دی، دویم جهت یې د روژې د ماتېدو دی. کله چې انسان د خپل بدن نه خپل شهوت پوره کوي او شهوت یې ناخلي په لاس باندې دا عمل ګناه ده او د انسان ګناهګار دی. دې تقریبا غټه ګناه کړې د انسان. الله تعالی فرمایلی دی چې مؤمنان به د خپل عورتونو ساتنه کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. مگر عورت باندې پابندي نشته د خپل بیبي باره کې او یا د خپل وینځو باره کې، په دې کې دوی ملامت نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك چا چې دین اخوا د بل هر ځای طلب ک فاولئک هم العادون دا خلق تجاوزګر دي، دا زیاته کوونکي دي. سمانه خپل شهوت چې پوره کولی شي یا د خپل ښځې بیبي نه او یا د خپل وینځ نه، د دې نه غیر بل هر ځای نه شهوت پوره کول دا حرام عمل دی. که انسان خپل بدن نه پوره کوي لکه لاس باندې، که انسان مثلا نر د نر نه پوره کوي دا حرام عمل دی. د حیوان سره بعضې خلک بدکارۍ نه کوي دا حرام عمل دی، یا نورو طریقو باندې دا ټول فاسقان فاجران او دا ګناهګار خلک دي. لیکن په دې باندې روژه ماتېږي او که نه نو راجح ده چې په دې باندې روژه نه ماتېږي. د هغه وجه دا ده چې د روژې په ماتولو کې حدیث کې جما راغلی ده چې کله انسان جما وکړي کوروالی وکړي نو که طریقه د زنا باندې چا وکړل اعوذ بالله او که چا جما وکړه روژه د هغې ماته ده. د هغې نه غیر که د انسان د بدن نه د شهواني ماده راوځي خو د جما پکې نه زنا پکې نه دې باندې روژه نه ماتېږي. د هغه به دا مثال پرون غالبا ما ویل یا بله ورځ چې کله انسان په روژه کې یو لویه ګناه وکړي لکه سودخور انسان د الله دشمن دی، لیکن په سود باندې خو روژه نه ماتېږي. انسان غټه ګناه وکړه د الله په دشمنۍ کې راغی لیکن روژه خو ماته نه ده. یو انسان ډېره غټه ګناه وکړي لکه عقوق الوالدین، مور پلار یې خفه کړه یا قتل یې وکړه قتل، روژه د هغې ماته نه ده. د روژې بیله مسله ده او د ګناه بیله ده. د انسان فاسق دی چا چې دا کار وکړه د بدن نه شهوت پوره کړه په لاس باندې او دې ته چې که چېرته حاکمي اسلامي باید دا ونیولی شي، هغې ته تعزیر او سزا ورکړی شي، لیکن په دې عمل باندې روژه نه ماتېږي. بله پوښتنه دا وه چې که څوک د تسبیح مونځ کوي یو زنانه مثلا هغې وایي کوي د نور زنانو دپاره په جهر باندې دې لپاره چې هغوی دا مونځ هم یاد کړي یا هغوی را سره وکړي دا کار څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې سره تسبیح مونږ ویل دا یو نفل مونځ دی. نوافلو کې کله کله جمع کول جایز دي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله په نوافلو کې جمع کوله. مثال دا دی انس بن مالک صاحب وایي نبی علیه السلام موږ کره راغی ان موږ له دعوت کړی زما بوډۍ مور ولا دعوت کړی وي. کله چې موږ کره دعوت وخوړ نو ما ته وایي پاڅېږئ چې مونځ دله وکړمه ستاسو کور کې مونځ کوم چې د کور کې الله برکت واچوي. نو وایي موږ پورته شو چې یو زوړ بوزکم راواغسته او جمع شروع کړه. نبی صلی الله علیه وسلم او یو زوی او یو بل یتیم
او شاته وې زما بوډۍ مور ولاړه وه نفل مونځ کوو په جمع باندې. همدارنګه نبي علیه السلام د شپې راپورته شو تهجد کول. عبدالله بن عباس هم راپورته شو ورسره ودرېده دواړو جمع شروع کړه او د هغې مثالونه ډېر دي. نو په نوافلو کې کله کله جمع کول دا بالکل ثابت عمل دی او دې له څوک ناروا نشي ویلی. که څوک دې ناروا وي دا به په دین باندې پوه نه یا به د انسان تعصب اخیستی وي یا به دا په دین باندې پوه نه دا به ناپوه انسان وي. نو که څوک سره تسبیح هم په جهر باندې کوي د دې لپاره چې نور رانه یاد کړي یا دې لپاره چې ما به خلک اقتدا وکړي نو بالکل کولی شي دا عمل څه حرج په دې کې نشته. بله پوښتنه دا وه د دې چې د صدقه فطر د ورکولو ښه وخت کوم یو دی. نو د صدقه فطر د ورکولو اصلي وخت د سحر د مانځه نه بعد د سحر د اختر د مانځه نه مخکې کله چې سبا د اختر راوخیږي د هغې نه واله د اختر د مانځه پورې تقریبا دغه 1 ساعت نیم چې کوم تېرېږي یا 2 ساعته دغه اصلي وخت دی چې د اختر په ورځ باندې سحر راوخیږي د هغې نه واله تر اختر مانځه پورې چې لمونځ کړی نه تر دغه وخته پورې د اصلي وخت دی. لیکن دا وخت ډېر لږ غوندي. نو ځینو صحابه کرامو نه 1 ورځ 2 ورځې مخکې کول ثابت دي. لکه عبدالله بن عمر صاحب کله کله د اختر نه 1 ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې دا سرسایه ورکوله. نو 1 ورځ 2 ورځې مخکې ورکول جایز دي. کم علما چې دا کار کوي چې د روژې په نیمه کې ورکولی شي د روژې په اول کې ورکولی شي دا خبره کمزورې ده. ځکه صدقه فطر دا معنی چې هغه صدقه چې د فطر د وجه نه کېږي کله چې انسان روژې مکمل ماتې کړلي او همدارنګه روژې ختم شولې بیا سرسایه دې لپاره ورکړي چې په دې روژو کې که څه نقصان شوی وي الله به هغه نقصان پوره کړي. دا خو تعالی روژه نه ده پوره کړې د رمضان په نیمه کې رواني یا په اول کې رواني او اوس نه سرسایه ورکړي نو دا کار بالکل د صحیح نه دی بلکې اصل وخت هغه دی چې د اختر سحر دی خو لیکن 1 ورځ 2 مخکې ورکول ثابت دي. اخیری پوښتنه ضرور دا وه چې کله په پیشنمي کې د سحر د پاره اذان وشي آیا د اذان نه بعد فی الحال د سحر مونځ کول جایز دي او که نه وروسته به سبا داخلیږي؟ جواب دا دی کله چې مؤذن اذان په صحیح وخت باندې کو یعنی کم وخت باندې چې سحر داخله ده په دې وخت کې اذان کو ځکه موږ تاسو ویلو نبی علیه السلام فرمایي سبا په 2 قسمه دی. یو هغه سبا دی چې پیشنمي پکې حلال دی یعنی خوراک پکې حلال دی سبا مونځ پکې حرام دی هغې له ویل کېږي صبح کاذبه. کله چې سبا را مکمل لراختلی نه نو په دې وخت کې انسان پیشنمي کولی شي خو سحر مونځ کول حرام دی. نبی علیه السلام و دویم هغه سبا دی چې انسان باندې پکې پیشنمي حرامېږي او د سحر مونځ پکې حلال دی. نو کله چې سبا سحر کې مؤذن صحیح په وخت باندې اذان وکړه چې په وخت باندې اذان وشو پیشنمي حرام شو فورا د واره د سبا مونځ کولی شي. ځکه چې کله صبح صادق راوخته د واره سحر مونځ کول تا لپاره جایز شو. نو که فی الحال د واره کې یو څو منټه بعد کې لږ وروسته یې کې نو بالکل یې کولی شي نه فورا کول هم جایز دی او کولی شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. ډیره مننه مفتي صاحب الله دې ستا عمر کې هم برکتونه واچي. قدرمن اوریدونکو نو د رمضان اسلامي خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې ځایه واورېدله. تر بلې خپرونې مو په لویو بخونکي خدای سپارو. لوی الله مو مل شه. حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي